او فابتدع ابتداع بدعته كما لم يقله عالم قبله، ونازع العلامة ابن أبي الحاج في دعوى الخصوصية، وأطال الكلام على ذلك في فصل العاشر في آخر شرحه على المنيا. نو لفظ د فافتدعي وي نو دقه دغه شامي ابن تیمیه طرف افتدع. تاسو ما خپل خبرې ته لګ جناب پرې ده کنه، ما خپل خبره سما کړې نه ده دغه د مرانه څخه کاغذ د باندې تفاوت را. تاسو ما خپل خبره ته جناب پرې ده کنه ها چې زه خپل خبره وکم یا تاسو کوي. تاسو دغه خبره دا ما تاسو کړه چې زمونږه او په تاسو کې فرق راغلی کدا به جوهینی پوریم وي، دا به ابن تیمیه پورې خاصی کدا به امیدی پوریم وي. او دا قاعده چې مجتهد اجتهاد کوي او تاسو تذلیل کوي او بعد وته ګوره عمده ابن تیمیه په درء تعارض العقل والنقل کې چې دا څونه ما ته یاد کړل په بد الفاظ سره یادای، خراب الفاظ سره یادای، په زمن کې داسې ردونه په هغې باندې کوي چې د ضلالت نسبتونه ورته کوي. خیر د شیخ صاحب تم پیږي په درء تعارض العقل والنقل کې او تم پیږي چې تلبیس الجهمیه په څه باندې لیکل شوی دی او څه په اول ابتدا کې نه ویلي. نو مونږ او بل دا خبره ده چې استاد یو یقیني پته ولګي چې یو مجتهد دی او دا په عقیده کې یقیني خطا شوی دی او د نص خلاف تللی دی، نو د قرآن او د سنت کو دا تعلیماتي چې شرط یو مجتهد تاسو خو موږ ته دا تعلیم راکوي، دا خو تاسو چولې دی او موږ یې خورو الحمدلله. تاسو خو موږ ته دا تعلیم راکوي چې ګورئ د چا خبره باندې د نص خلاف نه منو، د چا خبره باندې د نص خلاف نه منو. اوس په مسله د فناء النار کې چې ابن تیمیه راولګېده او ابن تیمیه د نسخ یانو راغلی ګوري او د دې فناء النار قول ابن تیمیه په خپل کتاب کې کړی دی او ابن قیم په شفاء العلیل کې او په هادي الارواح کې سم په 120 سپیډ سره په دې باندې تللی دی ادله قیمي. او بیا وروسته یو زمام دا عقیده چې دا عمر زمام دا عقیده چې ابن مسعود په هغې باندې راغلی او نس په هغې باندې راغلی او دې په اجتهاد کې لاړ شي او بیا د هغې لپاره ادله وي دا کافر راځي، مونږه کافر نه ویو. علما وایي چې د نص قطعي خلاف دا کفر راغلی دی او د نص قطعي چې کله خلاف کفر راشي توریدي له کتاب نه راکړي. دا نه چې تاسو ماله د الماتوریدیه حوالې راکړي د شمس الدین یا تما نه د هغه د کتاب نه حوالې ورکړي، د ماتوریدي له کتاب نه حوالې ورکړي، د ماتوریدیه نه حوالې نه ورکړي. اصل کتاب براواله د ماتوریدی صاحب د ابو منصور امام الخدا امام ابو منصور ماتوریدی اصل کتاب براواله او په اصل کتاب کې تاسو ماته لګوخای چې ماتوریدی صاحب انکار د دې نه کړی دی. نو خیر دی بیا به مونږ ومنو لګو استغفار به مکو او مسامحه به مسرو کو او درکات نه پړ به مکو چې الله وبخي او ان شاء الله که تاسو ماته دا نقل خونه دا بخرا غلی وي الله خوشانه کا برکت یان شي. جزاكم الله. بس ټیم مقابله خبر لنه دا کو تاسو وایي چې شامی شیخ الاسلام ته بدعتي ویلي، بدعتي ته نه دی ویلي، ابتداء لفظ ویلی او مسله د توسل په اعمال صالحه، توسل په دعا د حي، توسل باسماء الله وصفاته، دا توسل شرعي دی. اخوا چې کم توسل بدعي دی او دا تاسو خایلی چې توسل بالزوات د پیر بابا توسل، د کاکا صاحب توسل، د عبدالقادر جیلانی مبتدع ابتدع دا ځینې فهو مبتدع بس ابتدا یې کړې ده، یو نوې مسلې راویسته. حال دا د هغه په نظر نه وي ده، حال دا د قرآن د سنت مین مسله ده چې توسل د الله سبحانه وتعالی په نسبت باندې توسل شرعي او د نبی سلام په سنتو کې او د سلف په قول کې. اما چې کوم توسل شرکی دی یا بدعي دی ما ته داغه جواب دیونو کو د مجموع رسائل ابن عابدین چې 15 او شیخ الاسلام دا جواب یې څه بدلو کو چې نه داغه جواب نه دا چې شیخ الاسلام شنو بدعتي څنګه شو، دا ستاسو څنګه جواب؟ شیخ الاسلام چې شو بدعتي شو نو دغه شانته دا طاهر قادری چې وته وي اوم بدعتي شیخ الاسلام ته وایي نو بدعتي وایي چې بدعتي شیخ الاسلام او بدعتي څنګه شو؟ نو طاهر الاسلام او بدعتي لکه طاهر قادری نه طاهر قادری قبر پرست دی. شیخ الاسلام په خپل ابن حجر وایي تعالی دا دغه شیخ الاسلام وایي دا دغه دا الرد الوافر فهو داعية إلى الإيمان بالله. حافظ إمام ابن تيمية داعي إلى إيمان بالله وتوحيد والنبي صلى الله عليه وسلم. طاهر قادري داعي إيمان بالله د طاهر قادري چې کوم عقیده ده پیر څه وخت پکې کې بنستا عقیده یو مړه نو ته ما ته دا خبرې کې نو که زه تا ته دوی ما جواب نه پاتې کې موضوع نه کړه نو پاتې شو دا خبره درول کامنه کې
هغه وایي دا داعی د ایمان بالله او توحید سنت ته پاتې شو. دا خبره تا ویله درول کامنه کې دا راغلی دي چې امام ابن تیمیه رحمه الله ته دا نسبت شوی دی چې هغه د منبر نه کوز شو او ویل چې د الله سبحانه وتعالی نزول زما د نزول داس ویل کړه. اول دغه جواب ما دا وکړ چې نصب صيغه مجهوله ده او صيغه مجهوله ده د تمریز د پاره. ابن عبد الهادي کی په عقود الدریه کې والشيخ الاسلام لم يكن خطيبا يعظ الناس على المنبر الجامع. شیخ الاسلام په منبر باندې خطبه نه کوي. دا په دروغ دي. دا په دروغ. اوله د قیدی خودلې ده چې څنګه ته په ابن تیمیه کې د هغه د مخالف خبره نه مانی نو دقه شانتي زه د نه زتا ته دغه تعدیل ګوره هغه په مسجد الجامع کې په منبر خطبه نه کړي. ابن عبد الله دا بیان د واقع دی جی بیان د واقع. هادي هغه کس ته چې ابن تیمیه د سبکی پر بلکې هغه فرمایي زه خپل زما زه ابن حجر د قول جواب کوم بل كان يلقي دروسه ومواعظه وجالس على كرسي. دی وای دا ګوره دعوت عظیمه تاریخ دعوت عظیمت د مفتی صاحب دستا حنفی دی. وہی روایت ابن بطوطہ نے ایک چشمدید واقعے کے طور پر اپنے سفرنامہ میں لکھی ہے. راقب سطور نے علامہ شیخ بہجت البیتار سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ تاریخی حیثیت سے روایت بالکل بھی بنیاد ہے. ابن تیمیہ منبر نہ راکوش کا نزول هذا تا ته ما بل دا خداغه دیمه وجه چې شیخ الاسلام رحم الله په منبر باندې خطبه نه ویل هغه په کرسي باندې خطبه کوله. بل ان منهج شیخ الاسلام رحم الله في صفات الله ومنها صفه النزول يكذب مقاله ابن بطوطه. دا ګوره ابن حجر وای چې امام ابن تیمیه ته دا نسبت شوی دی چې د ویل دي د الله د شرع کوزیږي لکه زه د شیخ الاسلام منهج په نزول کې واضح دی. ما ته دغه کتاب نه وخو چې هغه نزول د الله تعالی د نزول د مخلوق په شان نه دی. مفتی صاحب یو خبره په خپل سړی کوي او بل خبره په بل تړي. دا په خپل چې سړی کوم خبره کوي دا زیاته معتمد لکه مثلا ته زه د 400 نه رالم ازوی ما چیرې د ریاض مې سوي چې مفتی صاحب دغه نه راغی د ثوابي نه راغی نو خو ستا خبره معتبره ده. د خبره غلطه ده کنه. په خپل ابن تیمیه وایي چې د الله نزول د مخلوق د نزول په شان د چې څوک غني فو مبتدع ضال. اته ابن حجر لیکلی چې ونسب صيغه مجهوله ده. بل دا چې د ابن حجر قول دی ابن تیمیه په خپل د تشبیه او د تشبیه نه فکر نو د ابن تیمیه خبره ډیره معتبره ده او که د امام ابن تیمیه رحم الله او بیا رسته لیکي دا دعوت عظیمت والا اور مستبعد بھی اگرچہ واقع یہ ہے کہ وہ اس الزام سے بالکل بری ہے. هغه د الزام نه بالکل بری دی چې هغه را کوش د منبر نه او دا ویل چې د الله نزول زما د نزول په شان څوک چې مقسمه یهود وي. اول دا ګوره ومن غلات المجسمه اليهود چې هغه وایي د الله نزول زما د نزول په شان دی خو مجسم شکل او شیخ الاسلام وایي مجسمه چې دا يهود صحیح ده. او په دغه کې لیکي په دغه ده الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ويقول الغلاة من هؤلاء الذين يكفرهم أئمة المسلمين وجمهورهم. څنګه عبارت ويقال الغلاة من هؤلاء الذين يكفرهم مجسمه یادي دا غلاة ما کې ته مجسمه تیر شوی او کنه تاسو راوړې مال ده دا دې راوړه دا عیسی په قول باندې رد کړي. بیا وروسته وای په خو باندې رد کی تاسو مال په چا باندې تاسو نجيب موږ کتاب درکو موږ لمراکه ويصافح الركبان وانه يتمشى في الارض يكون موت اقدام مروج ونحو ذلك. دا ګور تاسو راوړی چې دا نزول د مخلوق شان نشو او زه بیا ګورم کنه تاسو ګور زموږ کتابونو پوسټ مارټم کوي موږ هم پرې ده موږ پرې کنه انکار پیدا ده کلام نه مانی نه ودل کی د ټول مفتی صاحب زه دا خبره پوره کوم د ټول سلف په اتفاق چې دا قران د الله کلام ده. تفتزانی وای دا د الله کلام نه ده. په عبارت باندې تفتزانی باندې فتوا ته ولا دا به ما سری ده ماتوریدیم وای دا ماتوریدیوم دا وای او تفتزانی سے هم دا وای الله کلام نه اوریدل شو یو وما تفتزانی وای چې دا قران د الله کلام دا راځو کنه ډوډۍ را باندې سی ټوخري بیا راځو او د ټول نه تجسیم مسله تاسو واخو دی خوښ موږ راځو په نفي د تجسیم باندې خبره هغه د تاسو ان شاء الله د مانځنه پس تپل پړې راکاګم ان شاء الله غم وکړه اوري یو منټ دا یو خبره دا وکم فرمای وان كان اثبات العلو وصفات لا يستلزم يكون جسما وجسدا بطل اصل كلامهم لان عمده من اثبات العلو يقتضي التجسيم والتجسد
فاذا سلموا انه لا يستلزم التجسيم والتجسد لم يكن لهم دليل على نفس ذلك. شیخ صاحب زه یو تاسو د دې خبرې یو سکند کې خبره کوم بیا پاسو دورې کامني خبره چې کله تاسو وکړه او د نصیبا تاسو کوي حق به جواب نه وای ما ان شاء ابن عبد الهادي هغه سړی دی چې د سبکی د رد لپاره د علامه ابن تیمیه په حمنوایی کې کتاب لیکي قرآن دی الرد اجماع ده تاسو یې حضرت صاحب زما خبره دا اسونه وړي مې وکړي د ابن بطوطه خبره تاسو وکړه تاسو په دې مجلس کې مانه د ابن بطوطه نوم اوریدل ابن بطوطه خپل دا کار ونسبه چې هم دغه خبره نه ځان خبره نور څه نشته د ابن بطوطه خبره ده ما نه د ابن بطوطه نوم غستري په دې مجلس کې تاسو غوښنه دی غس ابن حجر ابن بطوطه نوم بل څه ابن بطوطه دې نوم ته وګوره ابن بطوطه خو یو سیاح سړی او نه مورخ او نه محدث او نه فقيه ما د ابن بطوطه نوم نه غست ابن بطوطه نه هغه ځای خپل کار نه تاسو ما خبره وره کنه یو خبره وره معلومه صيغه د ابن حجر خبره به معتبر وي او پر ابن تیمیه د ابن تیمیه خبره به معتبر وي چې کله دې هغه خبرو کې چې کوم افتراء په د باندې کیږي او د هغه خبرې صراحتا رد وکړي دا رد نه دی خیر دی وایو کنه دا خبره چې شیخ صاحب تاسو وکړه نو تاسو لګلاندې عبارت تم ګورئ کنه د لاندې عبارت مراد داري فيعانق المشاة ويصافح الركبان نو دا مجسمه دي نو خو وایم کنه ابن تیمیه په هغه کسانو باندې رد کوي چې مجسمه هغه کسان دي چې هغه وایي چې الله را کوزيږي نو خلکو سره خیر علي کی چې خیر علي او د خلکو سره مصافحه کی په دې خبره باندې رد کوي نفس تجسیم باندې او نفس مجسمه باندې رد نه کوي نفس تجسیم راځه دا بکیږي صلی الله علی خیر خلقه دی وی فاذا عرف تنازع النزار في حقيقه الجسم فلا ريب ان الله سبحانه ليس مركب من الاجزاء المفرده ولا من الماده والصوره ولا يقبل سبحانه وتعالى التفريق بالانسان ولا كان متفرقا فاجتمع بل خود سبا خبرك تاسو ډیر روان خلک تاسو خپل کار د پرېرو ما چې کوم کتابونه راوړي د ابن تیمیه متعلق د اکابر الامت او د دیوبندي اکابرینو تاسو هغه ته ماته بنوا چې مزدا بنه کې خبر هم غړ وړ کړه زره سناګر چې ان شاء الله دا دویم شی شروع کوم خدا دې زما د مرګري ووري چې زمانه د خبره بالکل غړ وړ کړه چې ابن تیمیه باندې امت د کفر د بدعت او د بدعتي او د گمراه خبرې سبقونه کړې دي ټول غړ وړ ځان لري خیر کی مفتي صاحب الله دې تاسو سره مصابه